یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې ډېر خلک موږ لیدلی دي چې کله منځو کې د مونځ نه بعد په تندي باندې لاس کیږدي او دعا وایي. آیا دا په کتاب کې شته که نه؟ محترمو دا په حدیثو کې شته. دا د امام ابو نعیم رحمه الله کتاب دی، حلیة الاولیاء، دویم جلد دی. په دې کې صفحه دا 342 دی. په 342 باندې دا روایت ذکر کوي او د روایت نمبر دی دی 2493. د حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کئی. فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته مسح جبهته بيده اليمنى وقال بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دا دعا چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بویلې او لاس مبارک به په خپل تندی باندې وچ ولی باندې کېښود. حلیة الاولیاء دویم جلد صفحه 242 د حدیث نمبر دی 2493.